چې الله تعالی ورته د خپل فضل نه ورکړي دي او د هغو کسانو په اړه زیری اخلي چې تر اوسه ورسره پیوست شوي نه دي. د دې خبرې زیری اخلي چې پر دوی به هیڅ ویره او خفګان نه وي. د الله تعالی د نعمتونو او فضل زیری به اخلي او د دې خبرې زیری به اخلي چې الله تعالی د مؤمنانو ثواب نه بربادوي. یستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا یضیع اجر المؤمنین. الله رب العزت په دې آیتونو کې د شهیدانو فضیلت، د شهیدانو کرامات او د الله تعالی هغه فضل او احسان بیان کړی چې دوی ته یې ورکړی دی او د دې په ضمن کې ژوندو ملګرو ته تسلي او صبر ورکول او د الله په لار کې د جهاد لپاره تیاری او شهادت ته وړاندې کېدو بیان هم شوی دی. ولا تحسبن الذين قتلوا، د قتلو معنا دا ده چې د الله په لار کې له دښمنانو سره د جهاد کولو پر مهال وژل شوي دي. امواتا، د امواتا معنا دا ده چې ستاسو په زړونو کې دې رانشي چې ګڼې دوی مړه شول او ختم شول، چې د دنیا له خوندونو او نعمتونو بې برخې شول، بلکې دوی د الله تعالی د عزتونو په کور کې ژوندي دي. عند ربهم یرزقون، یعنی په لوړو جنتونو کې به وي چې ډول ډول نعمتونه یې لاسته راځي. فرحین بما آتاهم الله، یعنی خوشحاله به وي او سترګې به یې پرې یخې وي، نفسونه به یې خوشحاله وي ځکه چې نعمتونه به یې ښایسته او لوی وي. کله چې خوشحالي او نعمتونه پوره دي نو الله تعالی د هغوی حال بیان که. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، یعنی یو بل ته به زیری ورکوي چې د دوی کم ملګري په دنیا کې ژوندي وو هغوی راورسېدل او اوس به هغه نعمتونه ترلاسه کړي چې دوی ترلاسه کړي دي او پر دوی به هیڅ ویره او غم نه وي. الله رب العزت د هغوی حال په دې بیان سره ختم کړی چې یستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا یضیع اجر المؤمنین. د الله تعالی د نعمتونو او فضل زیری به اخلي او د دې خبرې زیری به ورکول کیږي چې الله تعالی د نیکي کوونکو ثواب نه بربادوي. نو موږ له الله رب العزت څخه د نیکبخته ژوند، د شهادت مرګ، له متقیانو سره راپاڅېدل او د پیغمبرانو ملګرتیا غواړو. نو قبر د آخرت لومړنی کور دی، خو د هغه چا لپاره چې عمل یې ښه وي او د الله تعالی د ملاقات لپاره یې تیاری کړی وي نو د هغه لپاره د خوشحالي او آشنایی کور دی. او که د چا عمل بد وي او د الله تعالی نافرمانی یې کړې وي، خپل ژوند یې په ګناه، په فساد او په منکراتو کې تیر کړی وي نو د هغه لپاره د نفرت او تورتب کور دی. د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای قبر د آخرت لومړنی کور دی. که څوک ترې خلاص شه نو تر دې وروسته حالات به ورته ډیر آسان وي او که له دې څخه